ولې ونه غږیږم ولې ونه غږیږم مهرباني یو منټ وخت ټول بسم الله جواب راکته مال د باس مکتب کله نوبت راځي ته مال د کوزي پښتونخوا ځوان لته مال دلیل راوړل چې هغه دلیل باندې په افغانستان کې خبرې ونه کوم بسم الله اوس ویل چې غږیدای شي حق لري خو پاکستان باندې غږیږي خبرې نه ونوړو نو روس نه ما پښتنه وکړه دلیل ما یو دلیل راوړل ته افغانستان کې مغږیږي بسم الله هغه نه مخ کې ویل چې ته په افغانستان کې حق لري چې وغږیږي هر رقم باس کولای شي خو پاکستان کې موږ ته باس نه اورېدل پاکستان کې د نظام بدلولو لپاره باس کته د اغل راغلی لا ته دغه بچو زغ سره لګیم هیز نوت ا بیبي هیز ا ګرون مان نه خو تاسو خبره غلطه کوي حمزه سره هغه سره زما ډایلوګ خبره کولی شي نه تاسو دا خبره نه مری ځکه ما د توضیحات کو چې هغه دا وویل وسام صاحب زغ سره لګیم کزه هغه کیمرا ولم ما ته نور څه وی چې دا چل دی بګي اخي زما ټایم سٹارټ کا جوړی هغه تاسو کو زه بحث نه کته شم تاسو دواړه بحث کوئ نو موږ څه تاسو انتو دا خبر کوم اخي بس ټایم سٹارټ یو منټ ټول چپ شي سٹارټ نورو څه خبرو کول الف زستا د افغانستان په خبرو په خلاف نه یم زه غواړم پوه شم چې افغانستان نه زیات پاکستان په ایمرجنسي حالت کې د اصلاحات ضرورت لري هم پولیټیکل هم سوشل هم بل لیکن تا انتخاب کړی دا چې افغانستان باندې خبرې وکړي او هغه کسان سره یو ځای کینی کوم چې افغانستان کې جنگ غواړي کوم چې افغانستان کې غواړي ماشومان وینه توی کی لیکن که ته وایې چې نه من یو نظام د افغانستان فلال اول دوه بختن لرم آیا د افغانستان نظام باید بدل شي الف یس او نو دویم کته چې پاکستان کې د جدي 2008 دی چې پاکستان کې کفري یا غیر اسلامي نظام د بیت اسلامي شي دا باید موږ څنګه اسلامي کوو دا دوه بختن زما جواب ګوره ټو د پوینټ جواب ورکړه لیکچر ټایم نشته ده بخنه ډیره زیاته بخنه غواړم اول په افغانستان کې باید نظام بدل شي دویم آیا پاکستان کې باید اسلام نظامی شي او پروسس وسه شي د دې ډول جواب ورکړه تاسو ټایم سٹارټ مننه د افغانستان نظام باندې زما زغ خپل رای نه ورکوم چې بدل دي شي بدل دي نشي زه به د ګڼ د شمیر چې څونه زیاتره افغان ولستي هغه چې څه غواړي هغه ته به زشمن کېږم ځکه زه د کوزي پښتونخوا یم دا د بری پښتونخوا یم که زما افغان ولست زیاتره غواړي چې جمهوریت راشي زه څوک یم چې زه ورته وایم چې نه طالب ومنه او که زما زیاتره د افغانستان ولست وایي چې طالب دی پاتې شي زه څوک یم چې زه ورته جمهوریت راوړم چې کوم یو نظام زما د افغان ولست زیاتره ولست غواړي اقا نظام زم غواړم په افغانستان کې او دا قضاوت به تاسو وکړئ چې زیاتره ولست تاسو څه غواړي دویم پارت څنګه جواب پاتې شو دویم پوینټ کوم څه مانه ولا هیڅ شو نه د څه شي او یس د پاکستان یس ښه د پاکستان داوا چې دا هغه کلم د اسلامي شریعت نه ده پاکستان کې بل د خدای غیر اسلامي غیر شرعي کارونه روان دي خو پاکستان کې هغه شی موجود دي کوم چې په کوم بنیاد باندې چې په افغانستان کې اوس نظام ولر د اسلامي شریعت دلته علما مونږ لرو کوم یو علم تاسو د حقانی مدرسې نه تاسو راپاسېدل او د دې ظلم خلاف کوم چې تاسو وایي چې ظلم روان دي تاسو د غټ علماء د ظلم خلاف आवाज ووریدو کوم چې ټول نه پیله فریضه د علماء د زمونږ د کوزي پښتونخوا مفتي غلام رحمان صاحب आवाज ورته کړو او دا ما هغه به شهیدم شو مفتي منیر الرحمن صاحب یو کس دی جوهري صاحب رحمان صاحب علم ما د تعلیم نو مؤسسه د هر ډلې په کوزي پښتونخوا کې د هر ډلې مشر ز علم غواړم د غیر اسلامي نظام ته تاسو وایي ز اسلامي غواړم راپدې چې ټول علما دي راشي ودرېږي چې مونږ د کافر یا د ظالم یا د غیر نظام ټول نه مخکې مونږ ولاړو کګولې چلی کډس کیږي کجیل د ټول نه مخکې مونږ ولاړو ولس وپسې نو هغه ځوانان راپسې دي د 28 او د نور لسو د نه شلو کالو الکان راپسې دي په سړکونو ولاړ دي راپدې سي علما مونږ پسیو چې مونږ اسلامي نظام راولو اسلامي نظام مونږ خو نشو راوستي مونږ ولس وو علما به راولي علما د مخکې شي مونږ پسیو مننه علما مثال د خبره د غواړي چې مونږ په مسلحه طریقه راولو نو هغه پسې به ودرېږي کنه بسم الله په کوزي پښتونخوا کې د ټول علما یو ځای شي متفق دي چې وایي چې مونږ کار داسې کوو په مبارزه کوو په وسلې کوو په جګړې کوو په جیل کوو په هر څه کوو ټول پښتونخوا پسې ولاړ ده جزاك الله خير اول يعني تخبل دریز نه لري چې هر چا سره کینی پاسيږي لایف کو سره زی تخبل دریز نه لري فقط یو بدبي ډیر معافي دي د ګټ په سالو سره رواني تخبل دریز لري چې موږ فيه تو سره تعقیب دی نو ساجد دوجان مکمل به معنا شو صاحب وینا اجازه راکړه ته چې وایي چې پاکستان کې د علما راټول شي فیصله دی وکي مخکې نو روسي تاسو زما جوابونه در ورسېدل د تیرو وختونو انده پښتنه جواب نه هغه جوابونه تاسو مطمئن وي زه د جواب درکوم د پښتون مطمئن جواب نه درکوم الف تا ولې چې افغانان څه غواړي زمغه تعقیبوم نو بیا خو ته ټیک ټاک لایف تر نشي افغانستان کابل تراشه په ولایتونو باندې وګرځا او هغه نه ووره هغه نه بعد بیا فیصله ځکه 35 میلیون افغانستان کې دی کلوز ټو 40 میلیون او 4 میلیون افغانستان نه بیرون دی یو په ټیک ټاک لایف کې محدود کسان انتخاب کړي دي او هغه سره تکینی دویم خپل دریز لري نه د معلومیږي ته فقط یو گو وذ فلو يعني څوک چې غواړي ته هغه تعقیب ته خپل دریز ولري کوم تاسو په وازی کړی نه دی دویم ته چې په پاکستان کې د علما راټول شي فیصله دی وکړي موږ به تعقیب کوو جزاک الله خیر ډیر نظر دی
تا چې شي کړی دي چې ته د علما راټول کې تر څو پر پاکستان کې ښه چینجز راولي د علماء په خلاف لګي تمام ورځ تبلیغات کوي علما راټول کې نو روسي اول ویل چې ته باید افغانستان ته لاړ شې په ولایتونو کې وګرځې تا ته پته ولګي چې ولس څه غواړي نو روسي په 1950 کې به ته اوسېږي موږ 2023 کې اوسېږو ځکه دا تاسو چې کوم د ټیک ټاک پیغامونه راوړي دي خلکو ته وایي چې دنیا ګلوبالیزم ته روانه ده ته کولی شې چې افغانستان نه ته کورسو کې الته دا وکړي دا پیغامونه خو تاسو راوړي دي چې د دنیا هر ګوټ نه هر څه کولی شي the topic اول تاسو ټیک ټاک ته راځي خلکو ته وایي چې د دنیا هر ګوټ نه ته هر څه کولی شي اوس ما ته وایي چې ته راشه افغانستان کې وګرځو دا کار وکړه د خپل دریځ نه ووړې دي نو روسي صحیح ده په کوم باندې چې تا خپل هر څه ودرولې دي د حق ځین وغورځي دا ولني خبره حمزه to the topic please let me speak جوړی سه let me talk okay دا ولني خبره دویمه خبره تاسو ماته وایي چې زه دریځ نه لرم زه چې ټیک ټاک کې چا سره کینم بس هغه سره خبرې کوم نو روسي به خبره باندې پوي کوم زه چې په ټیک ټاک کې چا سره کینم کاغه هر څوک دستاسو په نظر کې که هغه سړی چا سره چې کینم که هغه افغانستان کې د جنگ خبره کلم وکړه کنه یې کړی وي په افغانستان کې د جنگ خبره تاسو ماته دلته وخوله چې دا سړی جنگ غواړي په افغانستان کې ال اعلان په دې لایف کو نه کوزیدونه پسې هر ځای نه بلاک کوم افغانستان کې ورګي پلیز افغانستان کې د جنگ څخه خلاف منو زده خبرې کوم بیا به زما یو سړی سره بکینم چې افغانستان کې جنگ غواړي دا دویمه خبره درېمه خبره د علماء په تاسو کړه د کوزي پښتونخوا چې تاسو علماء له سکړي مونږ د علماء مشري غواړو نو اوس د علماء مشري لپاره مونږ وشو چې تاسو راغون شي چې کله علماء د هر فرقه ک دیوبندي دي ک بریلوي دي ک نقشبندي دي ک اهل حدیث دي ک پنځپيري دي ټول چې اتفاق وکړي چې په دې ځمکه مونږ اسلامي نظام غواړو ولس کې کم سړی دي چې غوي مال اسلامي نظام راوړل سو کوم دانش ویلي نو پاتې د چانه شو دغه زما جوابونه نام سم تاسو خبرو کوي تاسو ټایم سٹارټ مننه حمزه صاحب تاسو په افغانستان کې تاسو نه غواړئ چې خلک راپاتېږي جګړه وکړي یا دا وکړي خپل ورځ ما تاسو ویډیو مختاره لاوري دا تاسو کې تاسو استدلال کړو چې کچېرته مثلا ظالم حاکمان تاسو کولای شئ دغه په مقابل کې تور راوخلې او په غیبه باندې متحدث استدلال کړو سره لدی چې مثلا کله مو ته ویډیو مشته په دغه کې او په هغه کې تاسو ویډیو دا دغه وضاحت کوي چې بیا څنګه تور راخلې ما سو ویلو مغه خبرو کې وسام سي تاسو ویلي وو چې دغه زما یاد چې د حدیث ریفرنس تاسو کړو مو تاسو وضاحت کوي چې دغه حدیث مو ریفرنس کې به چشته ور کړو تاسو ویلي وو چې حدیث ته چې کله تاسو ویلي وو چې ظالم دغه مقابل کې واکمن یا هر څوک چې دغه په مقابل کې تور راوخلې دا استدلال په حدیث باندې چې دغه څنګه کړو بیا نو تاسو جګړه نه غواړئ زه په افغانستان کې جګړه نه کوم د زما دریځ دی اولنې زه د بیا ښکار کوم صحیح ده دا خبره مونږ چې په کوم لایف کې په کوم ځای کې یو خبره الته کوو هغه د هغه موضوع د هغه کانټیکست مطابق سره اوس چې په دې لایف کې زه کوم خبره کوم د دې ځنه به سوکټ کې بل ځای کې ولی بل کانټیکست کې به استعمال شي هم دې پر ما وضاحت وکړه ما چې کله د نظام خبره کوله چې حکمران ظالمینو په دې باندې په اسلام کې څه احکام دي نو غوښنه ما د عبدالحکیم حقانی صاحب تاسو عبدالحکیم حقانی صاحب لا زمون مو هي نو ته د زما څه پورې وسام صاحب لګیاو د بیا یو تاسو نه کنفیوژن شوه ده چې تاسو موږ تړي طالبانو پورې زه انفرادي مستقل قسم خپل فکر لرم او زه خپل فکر په هیڅ ځای تاسو خپل الفاظ سره ډیر احتیاط کوئ هم زه کله مثلا تاسو دغه تړي تاسو د څه وکړه تاسو وجل تاسو زما په نظر باندې ډیر غیر مناسب ده دغه بحث تاسو د وطن نه دی دا مو چې تاسو ته نه زما د وطن زم ستاسو د وطن دسی وای چې زمونږ د وطن دا سی وای وو زمونږ د وطن نو مطلب چې زمونږ د وطن عبدالحکیم حقانی صاحب کتاب لیکلی دی الامارة والاسلاميه ونظامها په 2022 کې شایع شو هیبت الله خانزاده بلاندې خپل دغه کو چې دا زموږ کتاب دی باغی کې حکیم حقانی صاحب دغه خروج باره کې خبرې لیکلې خروج به تاسو ته پته چې څه شي مونږ ته پته کو ولسته وګم خروج دا شی دی چې د نظام یا د ظالم حکمران خلاف ولس راپاسي او مزاحمت وکړي یا سبل سعودي ته خروج وي دا خروج نه د حمزه صاحب خروج چې د سالم او صحیح اسلامي نظام په مقابل کې راځي دا خروج نو چې حکمران ظالم شي کنه د اسلامي دا ظالم چې هغه به هغه خروج نه ده خروج دا دی چې په صحیح اسلامي نظام کې څوک مقابل کې پاتېږي دغه خروج وي نو کغواړی چې زه حکیم حقانی صاحب کتاب راولم دا استاد د تعریف ما خو چې سلای کوم دغه تعریف ته د کتاب نو وخت نو ورګه زه به وکم ما یو منټ راکې نه هغه درته وایي ما د تم دا ویل چې تاسو حکیم حقانی صاحب کوم سم صاحب خپل هغه چې کیسه نه مو تاسو خبره ده او د حمله کولو نو مخکې تاسو کانټیکست ته ګورئ چې تاسو دا موضوع تاسو بیان کړل دا تاسو د خروج ته دغه تعریف ورکو دا دې کلم مکوي ځکه چې زه د کتاب نو اوس لګیم خبره ته دوام ورکړئ مهرباني خبره ته دوام ورکړئ دا کتاب وګورئ کوم ځای کې لیکلی خو دا وړو وګورئ ایگزیکټ ټیکست وګورئ مهرباني کوئ جی خروج لیکلی ما ته منټ راکې زه کیمرا بندو تړم کو سره
تاسو ټول ورونه یو یعنی د بل ځای په څه هغه سټینډ را سره نشته لاس مې کار پرې کوسته دا صاحبزاده صاحب د څوک دی خو زموږ تاسو ورور دی مسلمان دی یو دوه درې خبرو کې ورسره موږ تاسو اختلاف لرو زه وایم چې د ډیبیټ لپاره موږ تاسو یو علمي چاپیریال جوړ کو دا اوس کوم یو موډریټر وي چې په اسانه سره خبرې وکړي شي یو موډریټر وي د هر چا خپل ګوره اوپننګ سټیټمنټ وي 2 دقیقې 3 دقیقې وخت هر یو اخلي ګوره کدا د عزت هم په موږ باندې لازم دی تاسو دا سلام تاسو عزت کوي نو زه دا وایم چې روان دغه یو ټاپک به حمزه صاحب په دې ځکه اعلان کی ورځ ورته اعلان کو په ورځ باندې به صاحبزاده صاحب هم خو پورا دغه کی موږ هم خو پورا مثال د خبرې تیاری به مرته کو دی به مرته تیاری وکي په نېشنلیزم شو په لیبرالیزم شو په دې موضوع به خبرو کو نو هغه کې اوپننګ سټیټمنټ د دوه طرف نه وړاندې شي 3 دقیقې 4 دقیقې یو طرف ته 3 دقیقې بل طرف ته 15 ځلې به یو بل ټایم ورکو اخر کې به بیا کاس کوېسچنینګ او کلوزینګ سټیټمنټ وي نو کله چې په اکیډمیک لحاظ باندې موږ تاسو باسو په ډېر راخه ده که څنګه صاحبزاده صاحب بیخي سم ده وګورئ بیخي سم خو خدای ده صاحبزاده صاحب خو هم ده اواز مې نه مل خو هم ده چې د یو اصولي ډیبیټ موږ تاسو کې د مناقض کو په نېشنلیزم یا په لیبرالیزم یا په یو بل موضوع باندې چې پاره کې مثال خبرې موږ تاسو زه خو وایم جمهوریت صاحب اولنی زمونږ ټاپک په اسلامي شرعي نظام بالکل در سره کوو خبرو په دې باندې وکړو شرعي نظام کې به بیا ته سیاست نه را داخله کستا نه اسلامي نظام کوم اعتراضات وي یعنی ته منی کینه من اسلامي نظام کم یو علم تاسو منه او د هغه علم کتابونه د هغه علم سره سره ولې ماته د افکار ټیم راکې دا غو په شریعت باندې وګړي په شرعي نظام لکه شرعي دا و څه شي که مولانا مودودي تاسو منه که تاسو مفتي تک عثماني منه که تاسو دا سبا راځه خپل موضوع په واضح کړو موضوع به تعین کو او ته دفاع کې مخالفت کې شي دسو اسلامي نظام په مقابل کې تاسو مخالف کېږي مونږه دفاع وکړو څنګه باس وکړو دا اوس هم څه ته کولی سره د ولزم د اسلامي نظام مخالفت کوم نو خو باس به شي کوو او د باس ډیبیټ یو طرف موافق یو طرف دغه د صدق په اساس دلالت کوي چې یو طرف ته د ډیبیټ مخالف وي نو به باس چشته کوو اوس هم څه کولی وسه خو ځنه مته دغه خبرې کې په سیریس خبرو کې تاسو خبره ورواچه چې خلک خندل ما په ځان سیریس ډیبیټ کوه اوکې زه سیریس کوم خو څنګه ضرورت نشته موږ ټول ته ورسته argument څه شی د اسلامي نظام باندې صاحبزاده صاحب خبرو کوي تاسو اول کتاب راواخلئ بیا په دې باندې خبرو وکړو څوک تاسو کتاب راواخلئ بیا به موضوع تعین کو ان شاء الله کتاب غواړم موضوع کې سینوم ده اسلامي نظام اسلامي شرعي نظام باندې موضوع کې موږ دا په دې باندې ډیبیټ کوو چې په نړۍ کې په کم ځای کې اوس د شرعي نظام کم وطن دا وکی او هغه وطن به اوس موږ اسلامي شرعي نظام په کانټیکس کې ګورو چې دا څونه پورې شرعي نظام دی وکنه دا خو ته تجزیه کې دا ډیبیټ نشو نو دا ته باید ریسرچ هم کولای شي دا نو بیا تاسو نو مطلب تاسو هم نه چې شرعي نه دی کنه ګوره نو من تاسو ویلې تاسو وایي چې دا تجزیه ده که تاسو وایي چې دا تجزیه ده دا خو انډیویډوال ریسرچ دی چې سړی وځي غواړم د ځان پوي کوم ریسرچ کوم هر څه انالایز کوم دا خو ډیبیټ په چی کې ډیبیټ شي باندې نو یو کار وګورئ ډیبیټ ولري کوم په تجزیه وکړو تجزیه به خو د نور ګوره دا تاسو کله کې تاسو لایف راځي تجزیه کوي ډیبیټ د موضوع ټاکا علمي موضوع یا په نېشنلیزم باندې خبرو تاسو چې نېشنلیزم ته دفاع کې تیر نېشنلیزم ټاکا سیکولریزم دفاع کې سیکولریزم ټاکا د لیبرالزم دفاع کې لیبرالزم ټاکا او ارګومنت هم وشي زما دا پوزیشن دی زما په نظر باندې په دغه کې ډېر اختلافات شاید ولرو اسلامي نظام او د مسایل زما په نظر باندې حمزه صاحب څو ورځې مخکې ما ویډیو وکړه چې دا لیبرالیزم دفاع کړي و ویلي و چې دا ډېر خدای مسلمان دا په دغه ول ډیبیټ نکوم چې دا طرفدار د موږ مخالف شو ډیبیټ خو د وای ډیبیټ څه شی دی خلکو ته به واضح کوم ډیبیټ یو مخالف طرف لري او مخالف او موافق سره په ارګومنت کوي که حمزه صاحب ته دا تعریف معلوم نه زه به ورته اوس وکم او نور خلک ته شي یو څه باندې اختلاف نه لرو ډیبیټ ته ضرورت نشته به کتاب ته دا ماته ډېر ورځې مخکې پته نه و خو سم څه ډېره مننه کوم چې تاسو موږ ته ډیبیټ اوس زه کې دومره غټه خبره نه حمزه صاحب مننه کوم نه ورونه یو نه ورګه تاسو ورګه دا انډر د بیلټ شورټس چې دی خو سم څه به زه نه غواړم تاسو سره وکم چې موږ لرنټ خلک صحیح ده ټول ریسرچران دي سکالران دي اکیډمیکس دي او د څه نه چې موږ انډر د بیلټ شورټ راځي نه حمزه صاحب فکر کوم کتاب ته لاړ شئ دا به ښکاري لیکچر کې حاشیه ته ځئ تاسو د حاشیه ته ځئ هغه بحث په دغه اصطلاحات باندې چې فلانه ته ساده کولی فلانه ته دای دا د حکیم حقانی صاحب کتاب دی الامارت والاسلاميه والنظام خروج موضوع ورته سره کوم دا یو کتاب ته پیدا کړی حمزه صاحب په هر ډیبیټ کې راځي اوس ته کو دي کتاب صبر کا زه ته د نړۍ مشهور علماء راخلم نه استخدام کړم د خروج موضوع په کې وایي اخیرا د خروج موضوع تاسو واخلئ کومه نه ورګه پلیز ماته یو منټ ماته دا یو کتاب راغشته دی د نړۍ غټو غټو تاسو تحلیلونه جوړوي غټو غټو علماء نه جوړوي دا چې دی کتاب تاسو وسنی چې مشر دی امیر المؤمنین زمونږ زمونږ
نوروز په دې مې ومنل چې رشید ختم کړ چې حمزه افغانستان کې ولې لګي اوس یو شو ما هرګز نه دی ورته مننه کوم زمونږ هیبت الله خنزاده نوروز مننه کوم خپل دکړه اوس بغږی افغانستان کې اجازه وکړه ته په زور ځان بیلې موږ را کش کوو ته ځان کش کې اوس کتاب کې سټیټمنټ وکړئ کې دې نه سوتل چې دا باندې کې نه دي هغه د خروج موضوع راوړوي زين د خیمه خروج موضوع ده خیمه په دې کې ما له پانه نه ګډوډه ده نه خیر دی صرف پر څه وکړي خیر دی ټایم ډیر دی نورو صاحب تاجود وکړي پوری اشاره پځه تاجود ولې خبره ده چې خو خیر دی څه يا صاحب هذا فمولك بان كراني ديبيت موضوع انتخاب وديبيت موضوع كتاب ما ده كنت هذا صاحب يقينك